اسماعیل خیل او مندوزیو مربوط د 2 سرکاله سیمې څخه ومنئ. یو کوچنی خرګوټی ورته یې که بازار ورته وایي دا ځای کې موجود ده. انشاءالله سخت برونونه ګلی وشول شګارې موږ په څټ بخارۍ ولېږولې سوړه و دا رقم وګړوبول سجاده de că nu ce وخه یعنی یو زر یو کوم ته د کول نسته کې زارو د کول متخراج سره زارو د کول نه لري نو هر رقم د کول چې وخه دا 2 سرک دي دا یو اسماعیل خیل ته مندوزیو ته دارې لور دی بل کو بل ته دارې لور شوی دی کو بل ګرد دی دې ته 2 سرکای ورځ کې څومره کبوب وځي خیره خیره سودا سي اتیا نبی صلی الله علیه مخ ته ډیر ګارم خو وسه بیا خدای گزارا کی نور ما خیله څه خدمت کار ته شمه بس چې دومره ترقی ته وکړه چې تا تلویزیون ته قوت نه خیم دلته د بیروبار زیات شو ستاره داسې نوی ته مارکیټ وته چپا نه کو سریا مریا صحیح 2 داري نوی چې سریا خو ولا غش پړس ملي سریا دا ډیره ډباله ده. د سولې پیغام رادیو ډیرو درنو او قدرمنو اوریدونکو او همداراز پر ټولنیزو رسنیو زموږ ګرانو څارونکو سلامونه مو په خوست کې د اسماعیل خیل او مندوزیو مربوط د 2 سرکاله سیمې څخه ومنئ. دوستانو نن راغلو تر څو ستاسې لپاره دلته د خوست مازدیګري یا د روژې د مازدیګري یوه په زړه پورې خپرونه چمتو کړو. دلته به له ځوانانو سره غږیږو له مشرانو سره به غږیږو او داسې به کوو چې د دغې ساحې د کاروبار په اړه دا ډول د ځوانانو سره د روژې د تېرېدو په اړه به خبرې اترې ورسره کوو او ستاسې لپاره به یوه جالبه او په زړه پورې خپرونه چمتو کوو. زما شاوخوا بیخي ډېر زیات ځوانان راټول شوي دي. زما هڅه به دا وي چې ستاسې لپاره یوه ډېره ښه خپرونه وړاندې کړو. بیروبار زیات دی او په خوست کې په اکثرو چوکونو کې په اکثرو بازارونو کې دا ډول بیروبارونه وي. ځوانه سلامونه. وعلیکم سلام. جوړ تازه په خیر. ته د کوم ځای؟ زه د للمۍ. للمۍ. همیشه دلته راځئ که کله کله راځئ؟ نه کله کله راځم د پوهنتون نه وروسته د مازدیګر ټیم کې راځم. دلته ما چې ولیدل بیخي زیات مارکیټونه هم شته دي او بلها زیات دکانونه هم دي. سهولتونه خو دغه دي چې که یو کوچنی خرګوټی ورته یې که بازار ورته وایي دا ځای کې موجود ده او د کوم د کلیوالو چې دي دا ځای کې نږدې ده کلي چې دي نو د بازار کې کوم سامان چې پیدا کېږي همدلته هم پیدا کېږي. یو سهولت خو همدا ده. روژه کې دلته ګڼه ګوڼه زیاته وي؟ والله ډېره زیاته وي. ډېره مننه. ما سره ملګرو ستار جان هم راغلی دی خو معلومات یې نه کېږي چې هغه اوس چېرې دی. ستار څه شو معلومات خو یې راوکړئ چېرې دی؟ غږ ورته وکړئ غږ. هغه دی راورسېدو. ستاره په خیرونه په خیرونه جوړ دا سیاست کنه په خیر چیرې ورګي وسړی ولا ډېر رشو 2 سرکا کې ولته مې کوز موټر مو ودرولو بخي رشو دا خو کو بل لیندا کو بل لین 2 سرکا مندوزی دا د خدای دا خو ډېره غاټه لیار دو. بالکل بالکل رجادو یو 2 ورځې بارونونه غلای وشول چیرې ورګي اسمه ولا ماشاءالله سخت برونونه غلای وشول شګارې موږ په څټ بخارۍ ولېږولې سوړه و دا رقم وګړوبول سجاده او دا مرته وایه چې دغه رجا سره تېرېږي ستاره ماشاءالله والا رجا ښه په خوند تېرېږي او د بدرنګ کې پېټې مزدګار مخوم کې ووایي سړی سخت ګړوبوي او بداله دو سجاده یعنې سوړه شوه ده ډېر سوړه شوه د وضعیت بیخي خراب ده. سرې واسې نه خبره لکه چې ووته دا ورته یخ ژمې کې بس که خیر وي نوره مو رجا وه داسې یخ زغته روغلي دو بیخي څه وي وضعیتونه هغه دي ښه فعال دي. د بعضې کسان وي ستاره په پلشمي او پر ویښ پوتې کېږي بیا هغې نه وروسته خوبونه کې ته څرې ولا زه خو سجاده که ته وایم چې شپې 11 پر یارونو سره بانډار کې ومو 11 نه دولې څملم چې د 2 بجې شلونه زمن مې جګ شي سرو کې مې کش کوي چې با 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 دکونه ته غوړي چې موږ بوځی دې طرف ته رجادو دکانونه باند رجا کې دکانونه باند وي که نه باند وي که نه ټوله ورځ داړې یعنې خوب ته دې نه پرېږدي خوب ته مې چېرته پرېږد یاسې بیا په سر شپې ګوه وختونو یا ټول دایر نه وښکه تېره رجا کې مې وا مرکه دې سره کړې وه سرګردان چاو کې د وخت داسې زر تېرېږي ستاره وینې دا ورته روغلي یو دلته 2 سرکا ته او په هغه ځای کې درته ویلی چې موږ بانجانو نه پټه بینډۍ خوښېږي دا ورته د رژموتې کې څه والا اوس خو رژموتې کې دا لبی ته ګوپې ډېر شوقي یم چې په غوړیو پټه ګوپه ویو
ډېر ښه داسې به وکړو ستار ښه شو چې تا راغلی بیروبار ګڼه ګوڼه هم زیاتېدو او د دې کې سیمې ځوانان لوستي دي پوه دي آګاه دي د دې سره به هم یوه نیمه خبره کړو دلته به د کاروبار په اړه هم خبرې پیشره کړو یوه نیمه داسې ښه خبره وي دا به هم ترېنه وروي خیره بس صحیح شوه مخکې به لوړ شو مخته به لوړ شو ورونو تاسې مخته ځئ مثال ښه ستاره دغه ځوان سره به خبرې وکړو ارشاد څه نومېږي صرف نوم دی ارشاد څه نومېږي مجيب الرحمن مون کامرامین ورک شو کامرامین څه نومېږي نوم مجيب الرحمن د لالمای کلی اوسیدونکی ته مې لالمای نه راغلی دا ګاڼه ګوڼه دا بیروبار دا به سره سره کوو ځکه چې موږ نه خپرونه پوتې نه شي نه ویلې هغه به وکړو کوشش به وکړو چې د حال کې لږ ارام کړو که نه دا به څنګه اراموو دا ماشومان واکسان مانده شوی دی ستاره پام دی دا سجاده مو په ماشومانو لوندې کوي نن رژې عامې والا خدای قسم خیر کې خدای به خیر کې نوم دې څه و نوم مجيب الرحمن مجيب الرحمن اڅره د رضا دې سره ولا رضا خاب سور کې طریقې د سرکا چاو تر وځه خاصه طریقې او دا سی واخه خبره چې تو په ذهن کې ګرځي چې شی به چې خال کې تو نزدا کی دا خبره ده چې اوس لکه مثال ته دلته ولاړې کنه نو دوی باید لک شاته ودرېږي ځکه چې دوی باید دا غزدا کی کنه چې تو ما سره خبرې کوي دوی باید لک شاته شي کنه زنده‌باد دوی باید تا په عذاب نه کې ته دلته راغلی یې ډېره مننه مخکې هم سم یو نیم دکاندار سره خبرې کوو په دغه ځای کې چې دوی د کاروبار سره روانه ستاره ته لږ مخکې شه نو دوستانو دلته چې تاسې وینئ اچار دی ستار پام دی دای چکنی دا دی ماسته دی پړای دی او دا ښه سامان دی ښه دی ګونه اچارو ډاک دی خبرې بهشته وکړو ځوانه سلامونه وعلیکم السلام په خیر یې شکر څه نومېږي نوم مې عنایت خان دی عنایت خان روژه کې کاروبار څنګه دی کاروبار خو لا روژه کې ډېر ښه دی ښه ده خرڅېږي څه شی ډېر خلکو خولې اچار چکني که دغه مربې دي که چی دي نور والا خلکو خولي چکني ډېره وخوري ستاره نن سبا چکنۍ مینهوال لکه چې زیات شوي دي والا سجاده وضعیتونه خراب دي چکنۍ روپۍ جوبه کې ارواح وي ښه اورېزې به څومره سودو کې په دلته دغه چاو کې اورېزې 3000 3500 افغانۍ دغه شوته دکان تاسې ده یا دا او غیر د رژې نه بیا وروسته چې شی کې دلته څه کاروبار دلته بیا برګر خرڅوم برګر ډېر مخکې هم لکه چې روغلی وم زه دلته برګر مو خوړلی و یا روغلی وې مخکې دا اچار دی خپله جوړ دی که کوم سطل دی ډوله ده دا د بهرني اچار دی ځکه د ګجارې مجارې ډېرې تازه کې پرتې دي مننه خوشحاله اوسئ ستاره دغه کسې دی بیا لږ مشر غوندې دی ستړی مه شئ خیر ته څه نومېږي مشره نجیب هر وخت چاک ته راوځې که کله هر وخت رژا کې راوځو ساعت دې تېر وي بېشکه او څومره کسان مو دلته رسي دغه تو په نظر د وینې دغه کسونه رسي که نه دا رژا کې نجیب شاید مسافر مسافرې بیا به معنی نه کسه ستار دومره زر کړو و چې شو دی وپېژندو دا عکسونه بشټوریو ته ورکول دا کې مې لیدله تېره روژه کې چېرته وې تېره روژه کې استودیا کې وه څومره سفر دی وکړو 2 کاله سم کړی وي ته دغې سیمې یې نه زه خو زرادون یم نه در شاکوټ یم دلې هر څه مازدیګري دا د ځای سارو کوم ځایونه کړي دي او دا معلومات هم وکړه چې مخکې دغه چاوک څرې او اوس څومره پرمختګ شو مخته خو ډېر ګرم خو اوس بیا ښه ده ګزاره کېږي هدف مې دغه کاروبار دی دوکانونه دي دغې هغې څخه مخه پرېوتی اوس خامخا شګارې د چاوک رو په ورو ګرمېږي او ماشومانو نور ګرمېږي شګارې بارانونه دي سجاده دا ورو په ورو ګرمېږي بلکل ډېره مننه مخکې به لاړ شو او دوه سرکه ته ستاره ته پوهېږي چې ویلې دوه سرکه یایي که یو سرک دلې لوړ ده د دې ولسوالۍ په طرف هالیوو ډډوالو په طرف او بل دغه ښی طرف ته سرک چې ده دا بیا سیده د کابل په طرف لوړ ده کابل پاکتیا لوګر هغه کسان چې خو سره غولې دي حتما د ګلیارې نه تېر شوي دي هغه طرف ته هم وړو ډېر مې روبار هم د هغه طرف کې اوس چات نه کسان پوس با جګ شو اوس کېږو ستاره پوس به جګ شو شګران یې روانه نیسي نو بل رقم سوړه واده تلویزیون والا یې ورکه مرسته راغولېدو
خبرې لګې سوګه ستاره ژوند ښه ده دا به ښه دو شکر د څرې د مزدګار کوم ځای چکار دی په ووالو بیخي څلوېښت پنځه ده هو خیز بازار ته لوټ شوی ورته پته جګ شو لکه سکوټر تیز بیا یې ګلون دی ټول په بوت شړلی دي ستار دې وپېژندو ولې نه پېژندې دغه تره ځای مو خو غدی ملګری زمو ته پیدا شو کدا شری جموتی ته دروګي وتلی سرادو نه مولي مسره پرې غږ مساکر سره اوسه تر ځای دی هو ډیره مننه بس الیار باندې کې لګ مخکې څه ستاره هو لوړم مخېله څه خدمت کار ته شمه بس چې دومره ترقي تو کې وکړه چې تا تلویزیون ته قوت نه نه خیم بس ډیره مننه ایک طرف ته وړ اول به سلام وکړو بیا دې نوم راوپېژنه وعلیکم السلام زه لاورجان لاورجانه دا چې پخوې اوس دا کباب خوا کباب ده ورځ کې څومره کباب وځي خیره خیره څه داسې اتیا نوي سل دا شی یو کباب باید څومره ده یو کباب باید 10 روپۍ ته څه نوم یې ابراهیم دوه استادان یې دوه استادان سره ورونه یې نه بس کلیوال یو نږدې ډېر ښه کباب دی ستاره که پام دی وي پکوړې خرڅېږي چرګې هم همدلته شته سیجي چرګې چکنۍ هم شته ته خو دومره پورته پورته ورځوې داسې سترګو ته هم په ونه ولې کاروبار ښه دی الحمدلله راځي ډېر شکر څومره وخت کېږي دا خو ډېر یاره 4-5 کاله کېږي اوس مو دا پارک مو اوس بیا شروع کړی دا دا مو اوس شروع کړی مخکې پارک هم لري زه تاسو ته ویډیو کې وښیم دا وګورئ دا بیا پارک دی دغه زاړه ټایرونه یې ستاره ډېر په ښکلې شکل سره رنګ کړي دي او کور یعنې هغه کومو شیانو چې ډېره ګټه نه وخوړسلی کېږي په ونې مځکې ډېر ښکلې وبرې ډېر ښکلې موډ رنګونه یې ور کړي دا یې فکر کوم چې مسؤل ده مشره سلامونه وعلیکم سلام ښه راغلاست په خیر ولې دوسرو لګې وامه راکا مخکې مو کړې وه واقعیت وه بالکل ورغلې وه هغې طرف ته وه زړه هوټل ته ورغلې وه واقعیت وینې ستاره په ځنګلي ګاز پیدا کېږي ډېره مننه خوشحاله اوسئ معلومات راکړه نوم دې هم راوپېژنه نوم یې عادل دی د هغې د سرکا اوسېدونکی یم او دا ځای مې نوی جوړ کړی دی د امارات کې تقریبا 3 میاشتې کېږي د څرته پارک لري आज के लगता है वो रश डेर सरखा बजूरी उसना सखा दे इधर नस्बत दे खा दे रश के और शमो च लग जे सर जोड़ का बच्चा तो पार्क में जो खड़ा है वो कारीगर डेल रहा वो उतना पर कारीगर रहा कोर में खत अल्हम्दुलिल्लाह बिखी دا ډول نور ریسټورانټونه هم شته دلته یاره داسې وړه شته خو دا رقم د ستر نشته دا موږ له لږ ستر دی څه به وي او د وړه خو 15 شپږ دونې لاس پرتي د ستر بیا نه ستر به دغه یو دی ته څومره وخت کېږي په دغه بازار کې کاروبار لرې تقریبا مو ډېر وخت تقریبا داسې 15 کلو کېږي چې سرکان دي کاندوري هم په د هوټل کاروبار چې دی بیا 15 شپږ کلو کېږي هوټل شروع کړی دی ستاره چې 15 کلو کېږي د سرکا بازار به د سترګو په وړاندې جوړ شوی یم ډېر ښه پرمختګونه به کړي مخته چې مطلب د کېږي نه په هغه وخت 2-3 دي ګڼه وو فلور څنګه درتلم دي ګڼه تا موږ د کون و ډېر ځندان دي کون وو دا چې بلغه بازار څه سره ته نن درې خبره نه اوس بيخي بازار شو ډېر مخکې سرکا زر بوتل یم که معلومات ورکې موږ خپل هم ولیدل د خاطر چې لیدونکو ته معلومات وشي ډېر د قانونه د چی شو دي آیا دغه بازار دغه ولسوالۍ دغه شاوخوا خلکو ته ځواب یې لای نه هر چی پیدا کیږي یاره واقعیت دی داسې شي کوم متعب نه وي چې څومره د کنه چې وخه अनि यो زر یو کوم متعب د کون نه څه کې زارو د کون متخنګراج سره زارو د کون نه لري نو هر رقم د کون چې وخه شته دا ورو سامان نه سوب کې توپ غنا غام خدای دې مکمل لیس پراده وانډای 100 روپاس 100 روپیا کې دی وانډای مکمل سیستم شته سپورت جیمونه دا ټول شته خو جیم لري کلبونه خبره تقریبا شپږ کلبونه لري ډېر لې ستاره تو کوم پښتنه نه لري والا بخي کاروبار خدا اوسو الحمدلله بس بخي څه د وګونه دی رد ان شاء الله تعالی مونږه ځکه اول نه وته را شمو چې څوک به چکنای دی نه پټي ډار مننه هر کله د هر غلاس تار وخت خوشاله اوسئ ډېره مننه دوستانو تاسو کولای شئ دغه رستورانټ ووینئ دا اوس په نوي شکل سره دلته دغه ملګري له طرفه جوړیږي مخامخ تاسو وینئ پارک یې ورته جوړ کړی ته دلته کار کوې څه نومېږي الماس جانه څنګه دی دلته تا کاروبار څنګه دی والله ښه دی ګزاره کې خدای دې رضا شي دغه مسؤل دې څه کېږي که ورسره شاګرد دا مترضا دی تا ته خپله پیسې درکوي موټر ډېره لې
داسې رژې خو خراب کړی نه وې ډېر نه نه خیو چې نه وې خراب کړی څه شی در سره دی چې ته یې مو ته وایې لیدونکو ته یې وایې شی بل وایه مهرباني وایي په زنځیر د خاموشۍ تړلي خیو ستونزې ټولې له زبانه پیدا کېږي اوهو ډېره لې ډېره لې بس ورته دې دا بیت ډالۍ به وایي خبره دا نه وه چې ما سره خبره نه وه خبره دا وه چې خبره در سره نه کېده ډېره مننه خوشحاله اوسئ دوستانو مخکې ځو یو څو نورو کسانو سره هم خبرې کوو داسې کوو چې پوسټ بخېږو هغه رقم ته چې زه ته یې غړو خپرونه نه جوړېږي که پام دې ځکه د ماشومانو او د ځوانانو ډېره ګاڼه ګوڼه ډېر برباد اگه زنه باید عکسی و گوشه چات ویتا څه نمله و دید به خاکی استعمال سجاده ډېر ها دا که مارکیټ څه نمیگی؟ دا چمه مارکیټ چمه مارکیټ؟ نو چمه مارکیټ خو یو بازار کې ده دا غاده دوا دي دویم منزل تر وخت ملګرو ا دې کې جناب هم تاسو ته د خوست د دوا سراکا بازار وکړي تاسو وکسای چې د مختلفو سیمو نه دلته ځوانان راځي او دلته د مازیګر شیبې او بل سره شریکوي غږ چا وکړو سترخانه خیر دا ولا غارو قجړي بالا را کم سترګې تورا دو سجاده شپه ورځ ته بیا ته نشته د چا د مرګ تیاری کړې ده نن خو دې بیا په ځان خواري کړې ده ماشاءالله سلام یې ځوانه یمون نوم خو کریخه کوم ځای یم خو دغه بسرکا کورونه مو دلته نږدې دي دلته څه نوم یې کله هم چرګه او دلته د بیروبار زیات شو ستاره داسې نوی ته مارکیټ وي ته چپا نه کو سریا مریا صحیح دو داري نوی چې سریا خو ولا غش پړس ملي سریا دا ډېر ډباله ده باوري وطن زلزلې والا د داري نوی چې کې دای کلنسترای په روډ کې خرچيږي دا سریا پکر دی په ډېر کام لګا سره ورکړي سم بل رقم زوم دی ګوتو ډخ کړه دا والله خدای رژیم از دیګار د مو چرته هر شیخه پر مونو غونډه ستاره ډېر ځلب کاسله والا ډیر جالب سری داري ژاکې دومره وسلا زون سیوري دا خنجرې دا تسبیح دا چیرته براک تراک زونډای دی تور می ګسې ښه جار د شمشم دای تو سترګې ښکلې دي فکر دی دی که نه نره مشکل نشته دا وسله مسله خو چې زون سره یې نسې بیا خو د افغانستان خلکو اوس شړکای نشو قربان د خستولو خدا ګر بګر پوزیشنونو هغه د ستاره سترګې ډېرې ښکلې تورې کړې دي ملګرو تاسې دا ووینئ لکه چې کوم ځای کې ټرک وخته وي یاره دلې د علاقې تیږې سره یو ټرک وخته او ستاره دغه ځوان سره موږ ډېرې جالبې خبرې وکړې او ډېر خوش طبیعته او ډېر داسې باحوصله انسان سرکا کې ډېر ځوان ژڼکای و چې د مونږ ته واخرو ډېره مننه نوم دې څه و نوم کریخان اشنا منم دې زمرای منم دې شنا منم دې دوستانو زموږ خپرونه به جریان لري او دلته زه به بیا وایم چې ګڼه ګوڼه بیخي دومره زیاته ده څه ډول چې زه غواړم څه ډول چې لازمه ده خپرونه هغه شکل باندې مخ ته نه ځي ځکه بیروبار ده ملګرو لا هم په دوه سرکه چاو کې دوه سرکه بازار کې یو کوشش مې دلته دا وکړ چې دکاندارانو سره به هم خبرې کوو خو خبره دا ده چېرته ودرېږو بیروبار زیات شي او د دکانونو مخه ډکه شي هغه دکاندار ته هم بیا ستاره که پام دی بیا لګوي رش ده شاید د کمدور نه چال کې چکنه یا پټي شي دغه ځای نه بیا ښه شټونه اخیستلی کېږي آفتاب صاحب به تاسو ته وښایي چې دا د دوه سرکه چاوک دی او دلته مختلف مارکیټونه دي څنګه یې مشره جوړ یې تازه خدای مرګلي اخه دي خپل خیر څه نوم یې انور علي که د دوه سرکه په اړه لیدونکو ته معلومات ورکړي ځکه خوش خلک مصر بالاد وي کسان چې په نورو ولایتونو کې په نورو هیوادونو کې موږ خپرونه کوي سره معلومات ورکړي
بس دغه موږ د دې اوسېدونکي یو د سرکا کې ښه ساعت تېرېږي دا ځوانونه ارتي مزدګار کې دلته بنډرونه جوړوي بس نوس وي ساعت تېر وي دا مخلوقونه توتې خپله وکسوي دا دوه سرک دي دا یو سمالخیل ته مندوزیو ته دارې لور دی بل کوبل ته دارې لور شوی دی کوبل ګردیز ته دې ته دو سرکای ستاره تیار سرک مو پیدا کړو کوبل ته ځي زون بر نیوکه چې کوبل ته لوړ وه توا ښه جګ زی تر جګې شیخه بالکل گزارش وی و شدید تنرجک شوید یاره تی دای توسی کالی وړ کی میوالی دال ټینګ زون نه ساتي څوک دې ټیلا ده کی تو زون نه ساتو موږ دوه مخه وی دا وسره بلاد ستاره خو خیر دا د یو ملګری دا وری وکړه چې دا ماشومونه موږ تاسو ته خښول دي ستاره د کمره کې روشي دا کاسې ونی ماشوم سره مم خبرې کړې و خیر هغه سره بم غږیږو دوستانو ارجکشه ماشومه ها ته څه نوم یې نور خان ته څنګه ولا به شکر د باز سر وتل یو سات ریږي حال خوشول وی انکی خډیر دي سات خطر وی رجا دي خاطرېږي رجا خدمره ته ذات ریږي چې دا ټولو مارکیټ مره سړا رجا نه وکه اوس چې کنه سوړه دې کې وشو سوړه مړای خړې کی کله به یو بم بنشته خلی مړای وایو پام دا وای سوړه دي شي پای چې وای خو نشام کې خپل پرته په جماعت کې د منځنه پوتې مونږ ویدو ستاري تر وی اسه ټوګه دی وګړه دا څه خاله کې اختیار نه شر دي اکثر کای کو خو وړې تر وی کوم ستاره تر مخه نه وینو په ډېر وچو ها خوان دی وکړو ډېر مننه ژوند دي وچ نه ډېر مننه دوستانو په دوا سرکا بازار کې زموږ د نن ورځې خبرونه هم دومره وا چې تاسو را سره تعقیب کړئ هله د چخن متری اخیسته وي و سرکا خپل بازار د خرش لري هر څه لري هر څه کې ملويږي د هیڅ خوځ بازار تړتیا نه لري د هر څه لري ما چې ولیدل ستاره دلته ډېر غړ غړ دکانونه دي ریسټورانټونه شته دي او د بنجاراتو کول ته بیا د فکر کوم د زنانه او زنګړې مارکیټ او کسا ښه مارکیټونه فعال زیاده د میوه‌جات او سبزیجاتو هر رقم دکانونه دلته موجود دي دوستانو تاسو کولای شئ په کمنټونو کې هم راته ولیکئ چې په نورو کومو سیمو کې تاسو لپاره دا ډول برنامه چمتو کړو او دا ډول برنامه درته وړاندې کړو دوست لپاره ما سجاد شاه او زما ګران ملګري ساتار ته اجازه راکړئ هر چیرې چې یاست ښاد ودان او بریمن اوسئ